دغه مې مرام دي هم ارمان دي نور څه نه غواړم. دغه مې مرام دي هم ارمان دي نور څه نه غواړم. یو موټی په یو مرکز دا چم. واه ګرانو عزتمنکو کتونکو، دا وخت تاسو خپل او زما چینل شعور ډیجیټل ګورئ. زه یم ستاسو کوربه حبیب ساجد. دا وخت موږ سره د پښتو ژبې او ادب بې بدله خادم، ستر شاعر، ادیب، نکات، غمګین معیاري، المعروف، سنگ پارس او ادبي کولمبس موجود دی. د دوی سره خبرې اترې کوو د دوی د ژوند او شخصیت په بابله، او د دوی نه به کلام هم اورو. غمګین صاحب، تاسو د خپل چینل کې هرکلی وایو. ډېره مننه سید حبیب ساجد صاحب، یو جهان مننه چې تاسو د خپل چینل ته زه راوغوښتم او زه خپلو مینهوالو سره او شاعرانو، ادیبانو او د ادب ذوق سره مخامخ کړم. ډېره مننه کوو ستاسو چې تاسو په دومره قیمتي وخت کې موږ له خپل وخت راکړه، دونه مصروفیاتو کې راغلې. بیا راته دا ووایه چې تاسو ته ادبي کولمبس، ادبي خوارکخ، سنگ پارس ولې ویلی شي؟ د دې وجه تسمیه څه ده چې کتونکي هم خبر شي؟ روز مې دا داسې نور هم القابات دي چې هغه ماته د مشرانو راکړي دي. ستاسو د خدمت الله تعالی دې تقریبا څه خوفات دي الله تعالی دې هغې وبخي. امین. او چې کوم ژوند دي هغې د خدای پاک نور هم ډېر ژوند ورکړي. دا ادبي کولمبس څنګه چې تاسو ته پته ده چې امریکا دریاب کړی و، نو دا ما ته رئیس صاحب ویلي و، قمر رئیس صاحب او محترم بابا جان قمر رئیس صاحب. دا خو ده چې تاسو ډېر شاعران دریاب، نو هغه به هم دا وي چې ته شاعران دریاب کې نه وې نو ادبي کولمبس یې په دې وجه او سنگ پارس محترم ارواحات پیر ګوهر شاعر یمن هغه خپل لیک کې راوستی، هغه راته ویلي دي او هغه به دا وي چې به تا سره څوک ځان ټچ هم کړي، به تا شاعر شي. او ادبي خوارکخ چې کوم دی دا خدای بخلي ډېر لوی شاعر، ادیب، نکات، محترم ایاز داودي صاحب. ایاز داودي صاحب هغه په خپل کتاب ادبي هڅې کې هغې کې دا خوندي کړی نو هغه راته ویلي دي. دغه شان د ادب بې اجرته مزدور ښکلي خان، عبدالصوب خان چې ستاسو ښه اشنا دی او ښه ملګری هم دی، او هغه راته دغه لقب راکړی دی. الله تعالی دې دا ټول خوشحاله ساتي، چې کوم ژوندي دي هغې خدای پاک خوشحاله ساتي، او کوم چې مړه دي هغې خدای پاک جنتونه ورکړي. تاسو نوم او شخصیت د ستارو د څه پېژنګلو محتاج نه دی. په لر او بر تاسو خپله یو پېژنګلو نوم او مقام لرئ، خو بیا هم که کتونکو سره خپله لنډه پېژنګلو او د زیږون ځای په خپله شریک کړئ نو خوند به وکړي. زما د شناختي کارډ په حواله باندې زما د زیږون نیټه 15 مارچ کال 1930 دی. زه په مایارو کلي کې مایارو کلي محله صدیخیل کې زیږېدلی، دا ارواحات محمد اسحاق خان په کور کې زیږېدلی یم. الله دې وبخي. او بس اوس هم په محله صدیخیل کې چې کوم دی نو همالته پاتې کېږي. ژوند کوم او بس هلته وخت تېروم. تاسو خپل ادبي خدمات د معیار پښتو ادبي جرګې نه شروع کړي وو. تر اوسه مو د څومره ادبي تنظیمونو ادبي مشرتابه کړې ده؟ موجوده وخت کې د څومره ادبي تنظیمونه ستاسو د سرپرستۍ لاندې چلیږي؟ خپل مکمل تنظیمي خدمات را سره هم شریک کړه. ساجد صاحب د معیار پښتو ادبي ټولنه دا موږ تاسو آغاز کړی 75-76 کې 1975 کې راوړي چې هغه وخت کې زه د سکول طالب علم. نو دا مراد علي ګلزار په
کوششونه باندې موږ هغه د معیارو دا ټولنه هغوی جوړه کړې وه او د هغې په کوششونو باندې دا جوړه شوه د معیار پښتو ادبي ټولنې په نوم باندې چې د دې صدر چې کوم دی امیر محمد اسیر صاحب و او مشر سکرټر یې مراد علي ګلزار خپله وه مشر خدای پاک دې وبخښي دا دواړه مړه او د اطلاعاتو سکرټر زه اخیستی وم تاسو سره د اطلاعاتو سکرټر نو بیا چې کله مراد علي ګلزار وفات شو نو زما په تجویز باندې دغه معیار پښتو ادبي ټولنه د ګلزار پښتو ادبي جرګې په نوم باندې منسوب شو دا مو ګلزار ته منسوب او تجویز تاسو د هغې دغه وخت کې صدر چې کوم دی عبیدالله عبیدو او مشر سکرټر یې زه وم بیا جاوید نسیم پکې هغه صدر پاتې شوی دی او دغسې بیا په مردان کې موږ ډویژن په سطح باندې یو جرګه جوړه کړه چې هغه د مرکزي پښتو ادبي جرګې مردان ډویژن په نوم باندې وه مرکزي پښتو ادبي جرګه مردان ډویژن چې موږ سره پکې د ټول ډویژن تقریبا نمایندګي حاصله وه د هغې صدر چې کوم دی خدای بخښلی رضوان شاه رضوان او مشر سکرټر یې زه وم او نور عضو کې پلرحمان صابر صاحب او رندیب نسیم او محمد سعید سعید او دا فاروق قریشي دا بله ملګري دا پاتې شوي ځینې نومونه رانه هېر دي او دغسې بیا ګلستان ادب مردان کې چې کوم دی نو بیا چې د دې پیر ګوهر سرپرست صدر شاعر احمد او پلرحمان صابر صاحب خدای پاک دې وبخښي هغې مشر سکرټر و حیات دا نورې عهدې به بدلېدې د هغې نه علاوه مردان پښتو ادبي جرګه چې اوس هم شته چې د هغې دې وخت کې د سکرټر هم د مردان ډویژن په سطح باندې ده شعیب صادق دی محمد سعید سعید پروفیسر ګوهنوي د صوابین چې کوم دی خیر محمد انصار د شانتي نو خان چار سدین ملګري موږ سره شته ان د دې چې د دې ملکان ډبوري ملګري هغه ځان له ډیویژن دی نو دغه سره چې کوم دی زما د کلي ملګرو کوم کشر کولو دیوال یوسف زی امتیاز خان خیل او زردلی بریالی او نور ملګري دي بیا شاد علي شاد او ذوالفقار ملنګ نومونه پکې ډېر دي سره نږدېږي خو دی بیا رايوځای شو دي زما په نوم باندې یو ادبي تنظیم منسوب کړ غمګین معیار پښتو ادبي لښکر پښتو ادبي لښکر نو د ګلزار پښتو ادبي جرګې نه یو شمېر کتابونه هغې د سوري د لاندې چاپ دي د غمګین معیاري ادبي لښکر سوري د لاندې یو شمېر کتابونه چاپ دي نو دغه دی او اوس هم لکه هر یو تنظیم زه خپل تنظیم هغه شانتې لکه موږ په سپین خاک کې کراټ کې هلته یو ادبي تنظیم جوړ کړی دی دغه شانتې اذان او رامداد په کلي کوفر کې هلته هم یو ادبي تنظیم جوړ کړی دی نور هم داسې چې کوم دی نو تنظیمونه موږ جوړ کړي دي او لګیا یو بس خداره ته ووایه غمګین صاحب چې تر اوسه پورې تاسو د څومره کتابونو دیباچې لیکلي دي او څومره کتابونه مو په خپلو لاسو وړیا کتابت کړي دي دا خو به راته لږه ګرانه شي ځکه چې ما خو دا یو شمېر کتاب یو شپېته اویا پورې چې اوس ما له هغې نه پس مې شمېره پرېښې ده چې کوم درته یاد وي لکه دیباچې چې تاسو دیباچې تقریبا په ډېرو مې لیکلي دي یو 50 کتابونه نه سیوا دي چې دا به د سلو نه هم سیوا شوي نو دا مو په کتابي صورت کې یو کتابي صورتونو کې شته ځکه دې کې داسې کتابونه دي لکه زموږ د کلي سیده شبنم ده سیده شبنم زما په خیال 4 کتابونه چاپ دي او په 4 وړ باندې زما سریزې لیکلي دغه شانتې امیر افضل خان پښتونیار د هغه 15 کتابونه چاپ دي په 15 وړ باندې زما تاثرات شته زما د وینا مطلب دا دی که دا ټولې سریزې په کتابي صورت کې ستاسو خو 2 کتابه چاپ نو دې کې دا سریزې کې په سریزو دی باچو کې دې کې ما
د یو عنوان د لاندې تقریبا هغې له ما سرلیک په خپله د باچا تاثرات هغې ته ما سرسري نوم زه کوشش کوم چې دغه سرسري په نوم دا ټول راغونډې کړم اراده مو شته چې دا چاپ شي صورت کې چاپ کړئ. تر اوسه ستاسو خپل څو کتابونه چاپ دي او څومره کتابونه مو ناچاپه پراته دي؟ کتابونه خو زما لومړی کتاب پرکاله شوګیري و شعري مجموعه د شعري مجموعه بل روکې لارې و د ناولو او بیا تیرې کریکې مې یو وړوکې شانتې کتابچه شانتې وه او طالبات هم دي پای کې هغه هم درته ووایم چې د قمرۍ صاحب پنو شخصیت دا خو ډېر غټ کتاب دی عبدالسبحان خان پنو شخصیت دا هم ستاسو ښه او دغه شانتې د شاعرمن پنو شخصیت چې دا په افغانستان کې چاپ کړی د افغانستان زبردست او دا لشي او پلوشي دا نثري لیکونه دي بابوجي دا یو کتاب دی دا نثري لیک دی دا لما د کلي یو پیغله زړه شوي بابوجي د خانانو په ډېره سخي و هغې ته منسوب دی دا بس په هغې باندې د هغې په ژوند یو خاکه لیکلي شوی نو دغه هم ده اوس یو کتاب راغلی چې کوم دی سرکاري توګه باندې چاپ شوی و په هغې کې غالبا ستا کتاب هم شعري مجموعه چاپ شوی و د هغې نوم دی ښایستونو ته لیواله ښایستونو ته لیواله بل تاسو آیین کې ماته هغه ده ستاسو په مینه باندې چې کوم دی کله تاسو آیین کې وی نو صفدر علي صاحب صاحب هغه به دې ځای نه کمپوز کړو زما کالمونه په آیین کې یو شمېر کالمونه چاپ دي چې هغه هم په کتابي شکل کې د اعتراف په نوم باندې په اردو کې چاپ دی او یو اوس مې کمپیوټر کې پروت دی شعیب صادق ته دا دی د جانان کوټ ادبي زمزمې د جانان کوټ دې کې ډېر داسې انکشافات دي چې ډېر برانه چې کوم دی خفه هم شي او ډېر ملګري دا وایي چې ځان مخه پکوان مې دا کایب دي چې دا تاریخ ونه دي کوم ځکه چې هغه په نومونه خو ډېرې په دروازه باندې لیکدي حالان کې هغه شاعران نه دي همداسې دلته دا یو ډېره لویه علمیه ده مخکې مو چې ډېرو خلکو دپاره خلک لیکلي او هغه برګ صاحب یو دا کې راکړو چې دی وی چې دا د غلا کارونه مونږ ډېر وکړه که نه ښه جي او اوس زه کتاب بیا نشم چاپ کولی هسې نه زه هم خلک وایي چې دا خو افغاني په کتاب کې ما ورته ویل چې برګ صاحب تا خو د غلا دا کارونه دونه نه دي کړي نه ما کړي دي چې دلته خلکو دلته چې ما ورته باقاعده بیان دا کړو چې محمد سید څونه کړي دي چې ما ورته خو بله شی هم ټیک کړي اول روغ غزل بلکې کتابونه هغه باندې چې دا الزام ډېر دی چې ډېرو خلکو ته هغه کتابونه لیکي نو زه یې مفهوم په دې رئیس صاحب بابا جان چې کوم دی هغه نه مفهوم دی ځکه چې هغه پیر صاحب او اقبال معاف کړی نو زه صحیح ده معاف کوم ښه پیر صاحب او اقبال انکروچمنټ نظم دی انکروچمنټ د عنوان دی او په مشال کتاب کې اخیری کتاب کې بابا جان چاپ تجاوزات نو هغه وایي چې دې ځکه دا کوم چې دا دې په نیک نیت کړی د پښتو د پرمختګ دپاره کړي دي تاسو یې په دغه د پښتو د پرمختګ دپاره دا کارونه کړي دي او شاعران باید ځینې په هغې کې داسې دي چې بیا وروسته ښه شاعران شوي ښه شاعران شوي بلکل همداسې ده لوستل نه غواړو داسې چې یو سید دا نوم دی کوم کلام ووایم هغه به له کافیه ورته یاد کړي چې دا هغه نن پر خپله ډېر لوی شاعر یو مقام یې جوړ کړی ښه دا راته ووایه غمګین صاحب مستقبل کې مو د نور څومره ادبي خدمات او اراده ده او نور څومره او د مستقبل لپاره ذهن کې څه ادبي خاکه لرئ نور څه خدمات کول غواړئ خدمات خو ستاسو ډېر زیات دي مستقبل کې مو اراده څه ده نورو خدماتو ته زه خو تر کومې ژوندی یم نو بد دی خپلې مورنۍ ژبې پښتو سره وپت پالم کلم او لفظونه به خامخا راوړم نو څه خاکه مو ذهن کې شته خاکه خدای ده چې څنګه چې تا ما د بچو دا خبره وکړه داسې
بلا سیزونه چې هغه زه یم چې راغون شي او چاپ شي او نورم که مخې ته خدای وکړو جون راکړ نورم داسې دا شته چې هغه زه یم چې زما کوم په رسالو کې یا په اخبارونو کې یا داسې نور څه داسې ناچاپه د هغې نو دا هم چېرته یو ځای ته کوم راغونډې کوي خبره د پیسو د پیسې خو شاعر یم شاعر سره پیسه خوښوي ښه دا راته ووایه غمګین صاحب پښتو ادب کې ستاسو د خوښې شاعر څوک دی او د چا د کار او زیار نه زیات متاثره یې زه خو یم چې په پښتو کې هغه اندیش صاحب به ویل چې وکیل خو لیکي هم بس ما ته زړه سره دی نو ټول شاعران زما د سترګو تور زړه ټکور دي خو بیا هم څوک د خوښې شاعر خو زه دا بابا جان قمري صاحب ستاسو د خوښې فن او شخصیت متاثر یم او بد دا ده چې د هغه په قدم باندې سیخ روان یم یو کار او زیار په حواله هم د هغې نه متاثره یې که شاعره من د ټول کار هغه کن چې تاسو وګورئ ډېر بهتر د هغه کن معیار اوس هم څوک نشي دا کولی او نه به هغې ته څوک ورسي نه څوک ورسي د هغې د نیمې صدۍ نه سیوا وشو داسې اویا کال نه سیوا وشو که نه تقریبا او کن اوس هم هغه معیار هغه په هغې باندې دا دغه لیکنه د رسالو په دا باندې چا دا کړي همدا د هغې سرچینې واحد کن دی چې د کن هنداره د پی ایچ ډي ډاکټر محمد عمر هما صاحب لري د هغه چاپ ډي مقاله ده چې دا لویه خبره ښه دا راته ووایه غمګین صاحب ارواښاد پلرحمان صابر صاحب او فرمان علي ظهیر کار او زیار ته تاسو په کم نظر ګورئ او د دوی دپاره صوبوي حکومت نه څه غوښتل دغه کتابونو په ځای کې چې کوم دی ما دا پرېښوده ځکه چې ژوندي عکسونه او دا تعلیفات نو په هغې کې د پرلمان صابر هم شعري دیوان چې کوم دی هغه ما راغونډ کړی دی او هغه چاپ دی ټیک دا مو ډېر لوی کار او د فرمان ظهیر او هغه خو خپل هم څلور کتابونه چاپ دي اوس هم دا زامن او ورونو ته بلکې اوس هم ما یو کتاب کمپوز کړی دی محمد شیراز سره خدای پاخو کې هغه راله دا وړیا کمپوز کړی دی د فرمان ظهیر کتاب دی او هغه په یو اس بي کې پروت دی کمپیوټر کې خو د چاپ نه پاتې نه نو بس هغې که څوک داسې دغه وشو یا حکومت دا باندې څه داسې دغه پروګرام راغی نو خدای بیا چاپ کړي دغه ما او نوره د هغې دپاره دا چې صابر صاحب اعزازیه اخېسته د اکادمي ادبیات نو چې وفات شو نو هغه سره هغه اعزازیه هم ختم شوه اعزازیه به د دې کونډو ته مخکې نه ورکړل کېده نو اوس زما په خیال چې دي دا بند کړي خو زه د حکومت نه د دې وخت د حکومت نه غوښتنه د دې کوم چې دا چا سره چې کوم دی په اختیار کې دي هغې ته دا خواست کوم چې کم از کم د شاعر ادیب کونډې ته یا که هغه کونډه نه وي هغه داسې په کور کې ناواده کړي نوري نو دا چې هغې ته چې کوم دی بیا دا کېږي او منتقل کېږي او دا اعزازیه هغې ته ورکړي شي دا به ډېر ښه او دا هم خواست کوم چې دې وخت کې کوم اعزازیه شاعرانو ادیبانو ته ورکېږي هغه 14,000 روپۍ هغه هېڅ شی نه دی هغه یو هفته هم نه کېږي تاسو د هغې لکه زه یم چې دا کم از کم دا ډبل شي ټریبل شي شعور کتنګو ته یو دوه کلمونه ډالۍ کوئ کتن کې هم څه وایي یو څو شعرونه دي چې دغه مې مرام د عمرمان د نور څه نه غواړم دغه مې مرام د عمرمان د نور څه نه غواړم یو موټی په یو مرکز دا چمبه دې بل شعر کې استاد کتاب هغه نوم مې ټوک دا کړی راپټ کړی دی مننه نو دا دی چې دویم شعر پکې داسې دی چې وخته دا مې یاد لره چې زه د تاریخ پاڼه یم وخته دا مې یاد لره چې زه د تاریخ پاڼه یم
زه چې دې نړۍ له د ښایست په در خاطر وایم واه 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 ډېر ښایست ډېر وخت دا مې یاد لره چې زه د تاریخ پاڼه یم زه چې دې نړۍ له د ښایست په در خاطر وایم خلک راته وایي یا غمګینه لیونۍ شولې خلک راته وایي یا غمګینه لیونۍ شولې زه چې هر انسان له خوشحالي د ژوندانه واه 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 ډېر غمګین سوي یو کلام او دویم سره دا دي چې سترګې د شعور د ښه بنا لره انسان یم واه سترګې د شعور د ښه بنا لره انسان یم زه د دې نړۍ د هر وګړي قدردان یم واه واه زه د دې نړۍ د هر وګړي قدردان یم ستر انسانیت لمبردار او زه د بیلګلود سیبارې ټولې ټپ کول غواړم واه واه زه د بیلګلود سیبارې ټولې ټپ کول غواړم ستا عشق جانانه نه په سود او نه په زیان یم واه 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 ډېر غمګین نه مې سره ویناخته دي د پخوا راسې هډ باندې مې سره ویناخته دي د پخوا راسې ځکه برندي غوندې تاوېږم سرګردان یم او څوک مې د ضمیر اواز په عقل لا نیوی نه شي ځکه بل په سر چې راوتلې په میدان یم ډېر ډېر دا رئیس یو شعر وایي شاعري چې شو پېښه د خوشاټارو ځکه په خپل فن باندې خپلمان شو نو دویمه چې ستا ګیله په ځای ده ګرانه څه وکړم چې یو زه یوازې سر باندې به څومره پهلوان یم او دار دی او کټال دی یا غمګینه زه پرې خوښ یم دار دی او کټال دی یا غمګینه زه پرې خوښ یم ځان سره ګونېږم چې یاد کړی خپل جانان یم ځان سره ګونېږم چې یاد کړی خپل جانان یم ډېره ډېره مننه غمګین اجازت غواړو په الله مو سپارو د الله په امان